د هرات مشهد ترمنځ د ریل له لارې د تګ راتګ اقتصادي اغیزې د ریل له لارې تګ راتګ یو خوندي، ارزانه او اغیزناک انتخاب دی چې هم د مسافرو لپاره سهولت برابروي او هم د سوداګرۍ او سیاحت د پراخېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارشنونکي د هرات او مشهد ښارونو ترمنځ د اوسپنې پټلۍ له لارې د مسافرینو تګ راتګ یو مثبت او ګټور اقدام بولي. د دوی په وینا دا کار به نه یوازې د افغانستان او ایران ترمنځ د خلکو اړیکې پیاوړې کړي، بلکې د دواړو هیوادونو ولسونه به له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. برای اولین بار قطار مسافربری که انشاءالله تعالی وارد افغانستان میشه و این مسیر نوی برای افغانستان انشاءالله تعالی شکل گرفته و شکل خواهد گرفت. بسیار کار خوبیه، از چندین لحاظ خوبه. هم ای که مسئله حمل و نقل بسیار سریعتر میشه، ایمن‌تر میشه، چون سفرهای که با قطار انجام میشه اولا به شکل کتله بزرگ از جامعه جابجا میشه و یه تعداد زیاد مسافر میتونه جابجا کنه. سهولت در رفت و آمد، مسئله استهلاک موترها و اینها کم میشه. بلخوا یو شمېر نور اقتصادي شنونکي وایي چې د ریل له لارې د مسافرینو لیږد نه یوازې د ترانسپورت په برخه کې نوې دروازې پرانیزي، بلکې د هیواد اقتصادي ودې ته هم نوې انرژي ورکوي. د دوی په باور دا ډول اسانتیاوې د سوداګرۍ، سیاحت، سیمه ییزې همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخېدو لپاره یو بنسټیز ګام دی. قطار مسافربری واقعا به رشد کشور، به آبادی کشور، برای سهولت مسافرین که مثلا اینا مسافرت دارن از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، یک سهولت خاصی داره، یک سهولت خوبیه. د مسافرینو د تګ راتګ سربیره دا پټلۍ کولی شي د مالونو د صادراتو او وارداتو بهیر چټک، ارزانه او معیاري کړي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته مستقیمې ګټې رسوي. د هرات ولایت د مقام مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې دا اقدام د افغانستان او ایران ترمنځ د نږدې اړیکو د پراختیا په موخه ترسره شوی څو ورسره لازمې اسانتیاوې برابرې شي. هغوی زیاتوي چې د مسافرینو ترڅنګ دغه ریل پټلۍ د توکو د انتقال لپاره هم کارول کیږي او دا به د هرات له اقتصادي ارزښت سره هم مرسته وکړي. کارپوهان وایي که دغه بهیر پراخ شي او اساسي پانګونه پکې وشي نو افغانستان به وکولی شي د سیمې له مهمو اقتصادي دهلیزونو سره نښلول شي.